یو مؤمن را لګي او په بل مؤمن پسې هغه خبرې کوي، هغه عمل نسبت ورته کوي چې هغه عمل په هغه کې نه وي. په مسلمان یا په مؤمن باندې بهتان تړل دا ډېره خطرناکه ګناه ده. یو مسلمان ته د داسې غلطۍ نسبت کول چې هغه په هغه کې نه وي او ته پسې هغه خبره نسبت یې وکړي چې دا کار دی کوي یا دی خبره داسې کړې یا یې دا ګناه کړې ده یا یې دا غلط عمل کړی دی. د الله نبی فرمایي که پکې نه یي فقد بهته، تا خو په هغه باندې داسې ګناه داسې نقصان دی ورته ورساوه چې انسان هغه حیرانه کړو دې خبرې. بهت په عربۍ کې دې ته وایي ځنې خبره په چاته نسبت وکړي هغه حیران شي چې دا څه عجیبه خبره په ما پسې وکړه. یا په بل عنوان باندې بهتان دې ته وایي یو چاته د داسې غلطۍ نسبت کول چې هغه په لویوالي کې آخري درجې ته رسېدلی وي. نن زمانه کې دا خبره ډېره زیاته ده. یو مؤمن را لګي او په بل مؤمن پسې هغه خبرې کوي، هغه عمل نسبت ورته کوي چې هغه عمل په هغه کې نه وي. قرآن کریم کې رب العالمین فرمایي یو ځای کې خو داسې فرمایي وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِي بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. اللہ فرمائی ہر یو انسان گناہ دیو کی غلطی دیو کی او د دې ګناه نسبت هغه چاته وکړي چې هغه غریب څه نه کړي. رب العالمین فرمایي دې سړي خو یو بدنامه جوړه کړه، دې سړي خو یو ښکاره ګناه وکړه. د دې ګناه داسې یو ګناه ده چې په دنیا کې هیڅوک هم دې ته ښه کار نشي ویلی. کار غلط هغه نه دی کړی، ګناه هغه نه ده کړې او تا ورته نسبت وکړو چې دا خبره. او چې حدیثو ته موږ وګورو دا داسې کار کول یو چا غلطي نه ده کړې او ته ورته نسبت کړې هغه ته یو ګناه هغه نه ده کړې او ته هغه دا یاد ساتل غواړي. دا قرآن او د حدیث نه معلومیږي چې دا د یهودو ګناه ده، دا هغه ګناه ده هغه قوم دا ګناه کوله چې الله په دنیا کې په هغې باندې غضبونه او لعنتونه را لېږلي وو په هغې باندې.